الله الرحمن الرحيم. نقرأ خواندون المشتاسي إن شاء الله تعالى بإذن الله سبحانه وتعالى حركات واي كستاسي فيادوي بداغي ورقة كي مشتاسي ويلا كي مشتاسي حركات لرو أو علامية لرو مطلب مدادي كي زوار زير أو بيشتدي دا حرکات معناتی چې یو توري باندې د کزور راسي که زیر راسي که پیش راسي دا توري ته اوازونه مختلف اوازونه د زور اواز مختلف دی د زیر اواز مختلف دی او د پیش اواز مختلف دی دغه ورغندۍ دی دغه ورغندۍ په چې ټایپینګ کوي څوک هغه دغه سي ګردۍ راځي او زموږ تاسو په قرآن کریم کې ورغندۍ داسې نوشته په داسې شکل نوشته نو دغه ورغندۍ هم یو علامه ده پر هر توري چې راسي دا معنا لري چې دا توري اواز نه لري دا توري وچ دی بیا ان شاء الله تعالی او دغه علامه د شد دا موږ تاسو ټول پیژنو الحمدلله شد په عربي هم شد ورته مشتاسي هم شد ورته نو دغه د شد علامه کې یو توري دوه ورویل کیږي دا علامه اوس مشتاسي پیژنو اوس مشتاسي خبري ټول پر حرکات باندې درې حرکتونه مشتاسي لرو یو زور دی یو زیر دی یو پیش دی که دغه خبر زه تاسو په پښتو وکم درې اوازونه موږ تاسې لرو چې د زور اواز د زیر اواز او د پیش اواز دی نو زور ته په عربي باندې فتحه وایي زیر ته په عربي کسره وایي او پیش ته په عربي ضمه وایي دغه ضاد نکې مشکل توري دی په ګډه باندې بیا ان شاء الله تعالی کار کوو اوس دلته پر دغه ځای کې که تاسو وګورئ بهر نوشته ده دغه زموږ پښتانه بې ورته وایي بې هم څه ده چې بیا وایاست هېڅ خبره نه ده مګر موږ چې تاسې اوس تجوید زده کوو د تجوید په ژبه باندې موږ تاسې وایي دا با ده اوس نو با زور لري اواز یې ب جوړیږي او د یوه زور بیرته دا ځای ته راځم د یوه زور د یوه زیر او د یوه پیش اوازونه ډېر لنډ دي کشیږي نه داسې نه وایو مثال با دا غلط دی دا دې اواز یو زور لري د دې اواز داسې جوړیږي ب اوس با که زیر ولري موږ کشونه بي نه وایو فقط په د یوه زیر چې وایو موږ وایو بي بي ب بي پیش هم دغسې دی چې موږ تاسې وایو کشوی نه بو نه وایي داسې اوږدوی نه څنګه وایي بو ب بي بو ب بي بو دا زموږ تاسې اوازونه سوه انشاءالله تعالی چې درې حرکات دي درې رقمه اواز په عربي ورته حرکات وایي موږ تاسې کولی شو په پښتو وایي چې اواز د زور اواز د زیر اواز او د پیش اواز انشاءالله تعالی پسې راځو موږ تاسې و خپل سبق ته موږ تاسې د نن ورځې سبق چې دی موږ تاسې سبق یوازې زور دی یوازې موږ تاسې نن زور وایو پر زور باندې په دغه عکس ته تاسې وګورئ هر توري چې زور ولري او موږ په یو زور باندې ادا کوو دغه توري خوله به ډېره خلاصوي نه که موږ تاسې خوله خلاصه کړو د دغه ب څخه با جوړیږي خوله پر خلاصیږي یا خوله به نه خلاصوي ما تاسو ویله د یوه انچ په اندازه خوله باید دا ټوله چې موږ تاسې اوس شروع کړو بیا در ژوند در پایه پورې چې موږ تاسې زور یوه دانه زور ووینو موږ تاسې باید خوله پر خلاصه نه کړو که مو خوله پر خلاصه کړه اواز یې اوږدېږي اوس مثال زه دلته وایم همزه زور ا که چیرې زه خوله خلاصه کړم د دې څه جوړیږي غلط سو معنا یې واوښته نو موږ تاسې دا خوله نه خلاصو دغه حصه چې ده دا به زه درته نشته کړم دا د زور دپاره ده زور دغه خوله به در دغه اضافه یو انچ یا د ګوتې یو بند اضافه نه خلاصیږي د زور اواز ته راځو انشاءالله تعالی موږ تاسې سبق اخلو په ټوکو وایو همزه توری دی زور حرکت دی یا اواز دی دا دواړه چې سره یو ځای سي اواز یې څنګه جوړیږي نو اوس یې موږ په ټوکو وایو موږ وایو همزه زور با زور ب تا زور ت ث زور ث
جيم زور ج ح زور ح خ زور خ دال زور د ذال زور ذ را زور ر زا زور ز سين زور س دوی لیکي سبق می درکې بل افتیاتي ان شاء الله تعالی چې دې ته آمادګي ونیوله بیا دا درې سره لیکي در کوم ان شاء الله تعالی بیا یې وایو همزه زور ا دا نه وایي چې الف زور ا دا الف نه بولو موږ تاسو زده کړله هر وخت چې الف زور او زیرو پیش ولري یا ورغندې ولري هغه همزه دي نو څنګه وایو همزه زور ا با زور ب تا زور ت ثا زور ث جيم زور ج ح زور ح خ زور خ دال زور د ذال زور ذ را زور ر زا زور ز سين زور س اوس نو دا موږ تاسو په ټکو وویل اوس به راسو په پرواني به ووایو ا ب ت ث ج ح خ د ذ دا ذال د ژبې پر سر وایي ذ ر را درنه ده کو ر ز س ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س الحمدلله دا زموږ تاسې د نن ورځې سبق و موږ تاسې کوم حرکت ووایه زور د زور اواز ډېر لنډ دی که مو اوږد کړي موږ تاسې بل توري د مد توري اچو نو اوږده ویه نه لنډ لنډ یې راګرځوو یو وار یې په ټکو تېروو بیا یې په لکه موږ تاسې وایو یو وار یې په ټکو تېروو بیا یې په پروانې یعنې روان یې پروانې معنا روان یې تېروو هره خور به خپل کورنی کار وکړي ښایي د ځان سره وایس ویډیو 2-3 واره واوري بیا ماته سبق په ګروپ کې تېر کړي بس دا د واتساپ میسج چې تاسې لکه ماته چې میسج پرېږدي یا بل چا ته میسج پرېږدي دغه رقم یې ونیسئ دلته ورته ګورئ که تاسو خپلې سپارې لري هم یې کولی سئ چې دغه څخه ووایاست که نو دغه عکس زه در استومه دې ته به تاسې ګورئ ماته به څو واره یو وارې وبخښئ یو وارې بیا تېر کړئ او هر وخت چې ان شاء الله تعالی تاسې ماته میسج پرېږدئ د سبق دپاره روغبړ هم مه پکښې کوئ بیا السلام علیکم همزه زور دسته به شروع کړئ نور د خدای پامانۍ ته ضرورت نشته په دې خاطر باندې چې زموږ تاسې میسجونه لنډ وي هغو نه مو ډېر سبق زموږ تاسې موقع راته پیدا کېږي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين و آشا اوس یې ته خورتې شروع کړه د دغه ځای څخه همزه زور با زور با و د همزه د زور اواز موږ به نه اورېدي چې څنګه دې جوړ کړي بیا یې ووایه همزه زور ا ماشاءالله با زور با تا زور ت سا زور س تا د ژبې د څلور سره غاښه دي د ژبې پر سر باندې کښېږدي یا دا د مخ دوه غاښه نه دي د ژبې پر سر یې کښېږده هوا راپورې وه سا زور ت سا زور س ماشاءالله جیم زور ج ها زور ها و د ستوني څخه هوا راپورې وه د ستوني په نیمایي کې ها زور ح سا زور ح سا زور ح درنایه که د ژبې اخیره دې نرم تالو ته پورته که زور خ ماشاءالله دال زور د دال کشکه دال زور د
ماشاءالله. زال زور زا. لکه سا چې دې ویله دغه رقم دا دوه غاښه دي د ژبې پر سر باندې کښېږده، زال ادا کړه. زال زور زه. زا. را زور را. زا زور زا. سا زور سا. و دا سین دی نه، سین زور سا. ماشاءالله تبارک الله. بله کومه خور؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همزه زور ا، با زور ب، تا زور ت، ثا زور س، و د اواز ث و ماشاءالله. جیم زور ج، ح زور ح، خا زور خ، دال زور د. و دا الف یې دروند دی. دال زور د. دال زور د. زال زور ز. لکه سا چې وایه زال هم دغسې وایي. زال زور ز. ز ز. ز. و غاښونه دې د لې پر دا ژبه باندې وساته. ز ز. را زور ر. درنه یې که را زور ر. ماشاءالله. زال زور ز زور ز. سین زور س. زا موږ په د تجوید کې څنګه وایو؟ موږ تاسې زې بولاوه. تجوید ته چې راسو څنګه وایو؟ زا زور ز. ز. بسم الله الرحمن الرحیم. امزه زور امزه. همزه زور ا. امزه زور ا. با زور ب. تا زور ت. سا زور س. جیم زور ج. و دا جیم زور ج. جیم زور ج. ه زور ه. خ زور خ. دال زور دال د. الفیه دغه باریک و. دال زور د. دال زور د. زال زور ز. و د ژبې غاښونه دي د ژبې پر سر باندې وساته. زال زال زور ز. یا بیا یې وایي. زال دا غاښونه دې مه ایسته کوه د ژبې د سر څخه. زال زور ز. زال زور ز. ماشاءالله. را زور ر. ز زور ز. سین زور سین. و سین ومویلی سي او داسې ومویلی سي. سین زور س. ماشاءالله تبارک الله. الحمدلله. بله خور؟ الحمدلله. الله سبحانه وتعالی دې ستاسې قبول کړي. که د بله خورې نه تېروئ نو انشاءالله تعالی چې زه ریکورډینګ بند کړم بیا تېر کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسې ټولو ته اسانه کړي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ تاسې ژبې د الله سبحانه وتعالی پر کلام مبارک باندې راجاري کړي. الله امین. امین.